سلامونه او نیکی هیلې درنو لیدونکو د آرزو د 15 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. نن یونۍ د سلوغې 9 او د فبروري 18 نیټه ده. په سر کې هم مهمو خبرونو ته لنډه کتنه لرو. د حکومت پریکړه وغندله. د سمنګان ګوښه شوی والي وایي چې د جمعیت ګوند تر پریکړې به خپلې دندې ته دوام ورکوي. په ډیرو هڅو یې ټینګار وکړ. ایران او هند په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره په لا ډیرو هڅو ټینګار کړی دی. څلور کلنه تګلاره جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د څلور کلن تګلاریز پلان له فساد سره د مبارزې او په دې وزارت کې د سمون په لومړیتوب جوړ شوی دی. او شپږ شپېته تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په ایران کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پایله کې شپږ شپېته تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بشپړ خبرونه او د دې ساعت په خبرونو کې زه وحیده البرهاني ستاسو کوربتوب کوم. د عطا محمد نور وروسته اوس د سمنګان ګوښه شوی والي عبدالکریم خدام د دغه ګوښه کېدو اړوند د حکومت پریکړې نه مني. د حکومت پریکړه ناعادلانه بولي او ټینګار کوي چې اسلامي جمعیت د مشرتابه تر پریکړې به دی او د مرستیال خپلو دندو ته دوام ورکوي. په دې وروستیو ورځو کې د سیمه ییزو بنسټونو خپلواکې ادارې د شپږو نویو والیانو نوملړ اعلان کړ چې په دې مخکې د ښاغلي عبدالکریم خدام پر ځای عبداللطیف ابراهیمي د سمنګان د والي په توګه پیژندل شوی دی. په داسې حال کې چې د عطا محمد نور او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ سیاسي ستونزې پر ځای دي، تازه د حکومت له لورې له دندې څخه د سمنګان لرې کړی شوی والي د حکومت د پریکړې پر وړاندې ودرېد. د حکومت له لورې لرې کړی شوی والي د حکومت دغه پریکړه غیر عادلانه او غیر منصفانه په ګوته کوي او د سمنګان د والي په توګه خپلې دندې په دوام ټینګار کوي. به اساس یک توافق مقرر شدیم در گذشته بین جمعیت اسلامی افغانستان و همچنان دولت مرکزی. مطمئن هستیم که فیصله بنابراین قابل قبول ما نیست. به اون اساس هر تصمیمی گرفته بشه خلاف خواست مردم بوده باشه و خلاف موافقتنامه که در گذشته بوده با او بوده باشه ما با موافق نیستیم. په همدې حال کې د ښاغلي خدام مرستیال ضیاءالدین ضیاء چې هم څو موده د مخه د یو فرمان په ترڅ کې له دندې لرې کړی شوی د ملي یووالي حکومت هوکړیز بولي او د مرکزی حکومت فرمان نه مني. تا تصمیم نهایی جمعیت اسلامی ما به کار خود من حیث معاون ولایت سمنگان و جناب والی صاحب من حیث والی ولایت سمنگان به کار خود ادامه میتیم و تصمیم یک جانبه که بیشتر مشابهت داره با تصمیمایی که حافظ الله امین به دوره خود میگرفته و حالی هم حکومت در داخل ارگ میگیره، فقط و حکم و فرمان و تصامیم خود میتونن که در داخل ارگ تطبیق کنن. و همدې حال کې د سمنګان قومي مشران هم د حکومت په دغه پریکړې نیوکه کوي. اگر حکومت پافشاری بکنه در اینجا شاید هزارها مردم در گرد ولایت جمع شوند و هر کسی که در اینجا بیاره ایرا ممانعت بکنن هیچ وقت ایرا اجازه نمیتن که در این ولایت بیاره. اینمی آدم یک از ملیت اقلیت از قوم ترکمن است مگم بسیار خدمتگزار است. ما آل دولت مرکزی خوشی ما را میخواه یا خوشی خوده یا اهداف خود پیش میبره. اگر اهداف خود پیش میبره ما از اینجا برش میگیم که این مردم سمنگان مردم 45 سال پیش 40 سال پیش نیست. تازه په تازه د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د شپږو نوو والیانو نوملړ اعلان کړ چې د عبدالکریم خدام پر ځای عبداللطیف ابراهیمي چې ویل کېږي د حزب اسلامي غړی دی د سمنګان د والي په توګه ګمارل شوی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ او د سیمه ییزو ارګانونو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مسئولیتشون نقش داشته باشند، به اینا مشوره صورت بگیره، نظرات مردم باید نادیده گرفته نشه.
ایران او هند په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره په لا ډیرو هڅو ټینګار کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د هند له لومړي وزیر سره په خبري ناسته کې ویلي دي چې تهران او دهلي د افغانستان د امنیت د ټینګېدو لپاره د خپلو همکاریو لمن غځوي. له بلې خوا نریندرا مودي ټینګار کړی دی چې ایران او هند د چابهار بندر او اوسپنیزو کرښو پراخولو سره افغانستان او مرکزي اسیا ته د رسیدو په هڅه دي. د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره د هند او ایران هڅې د ایران ولسمشر حسن روحاني د هند لومړي وزیر سره یوې خبري غونډې ته ویل تهران او نوی ډیلی د افغانستان د امنیت لپاره یو آند لري او له افغانستان سره به د دغو دواړو هیوادونو د همکارۍ لمن پراخه شي. ما راجع به این که افغانستان باید افغانستان امن و پرنشاطی باشه دارای فکر واحدی بودیم و تصمیم به همکاری‌های بیشتر گرفتیم. د هند لومړی وزیر هم ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه به د سولې د ټیکاو او یو پیاوړي نظام لپاره د افغانستان سره همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګریزو اړیکو لپاره په چابهار بندر کې پانګونه هغه څه ده چې نریندرا مودي په اړه ټینګار کوي. هم دونوں دیش اپنے پڑوسی متر افغانستان کو موږ د افغانستان د سولې ټیکاو پرمختګ او یو کثرت لرونکي نظام لپاره سره په ګډه کار کوو. ایران او هند افغانستان او د مرکزي اسیا نور هیوادونو ته د رسیدو لپاره د چابهار بندر او اوسپنیزې کرښې په پراختیا کار کوو. موږ له تروریزم څخه د یو تش افغانستان غوښتونکي یو. له بلې خوا د هیواد د ترانسپورت وزارت مرستیال وایي ډېر ژر به د افغانستان او ایران ترمنځ د لیږد رالېږد او سوداګریزو ستونزو د هواري لپاره شپږمه ناسته جوړه شي. وزارت ترانسپورت به زودی کمیته حمل و نقل را ششمین اجلاس کمیته حمل و نقل را میزبانی میکنه در کابل که قرار است این ما بعضی موضوعاتی را که با ایران داریم حداقل مشکل حمل و نقلی خود را بتونیم با ایران حل بسازیم و بعضی از هزینه هایی را که ایران دریافت میکنه اما ما او هزینه ها را نداریم کوشش میکنیم که در مذاکرات حداقل اونا را یا کاهش بدیم و یا حذف کنیم. تیر کال د افغانستان ایران او هند مشرانو د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو درې اړخیزه تړون لاسلیک کړ او اوس مهال نوی ډیلی تعهد کړی چې د دغه بندر د پراختیا او اوسپنیزې کرښې لپاره 500 میلیونه ډالر مرسته کوي. د کورنیو چارو وزارت 4 کلن تګلاريز پلان له فساد سره د مبارزې او په دې وزارت کې د سمون په لومړیتوب جوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزیر وایي چې دا پلان لومړی په کابل او هرات ولایتونو کې پلي کیږي او تر 4 کلونو به د پولیسو د وړتیا او د لوړوالي او په دې وزارت کې د سمون په موخه په ټول هیواد کې عملي شي. په دې ناسته کې اجرایي مشر د دې تګلاريز پلان د هرکلي ترڅنګ د راتلونکو ټاکنو پر مخ وړلو د پولیسو ونډه هم اغیزمنه وبلله. د کورنیو چارو وزارت 4 کلن تګلاريز پلان د ملي پولیسو اوسنیو ناخوالو ته د پیرسونې لپاره یو کلي ویل کیږي. دلته د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک اجرایي مشر او د ملي پولیسو تمویل کوونکو ودونو اساسو سره د دې تګلاريز پلان وړاندې کولو په ناسه کې د یو پیاوړي ځوابونکي پولیس په برخه کې د نړیوال ټولنې له کمکارۍ څخه په نیوکې سره وایي چې د دې وزارت تګلاريز پلان له اداري فساد سره د مبارزې ټولیز سمون او خپل اصلي دندو ته د پولیسو روانیدو په برخه کې لیکل شوی دی. با داشتن یک راهکار و یک نقشه راه وزارت داخله را به صورت سیستماتیک و منظم و حساب شده پروسه ریفرم و اصلاحات و تحولاتی که در وزارت داخله میه این را به شکل بسیار هدفمندانه رهبری کنیم و پیش بریم. ښاغلی برمک ټینګار کوي چې د خپل شپږمیاشتني کار پر مهال د فساد ټولې سرچینې او د کورنیو چارو وزارت ناخوالې یې پیژندلي او په دې برخه کې اصلاحي ګامونه اوچت کړي دي. انارشیزم اداری که در وزارت داخله متاسفانه هم در سیستم تعیینات و هم در سیستم مدیریت مالی و هم در تدارکات وزارت داخله در قراردادهایش وجود داشت همش کل شناسایی شد و قدم‌های اصلاحی همین فعلا برداشته شده. له بله خوا په دې ناسته کې عبدالله وایي چې د ټاکنو د امنیت او د دې ملي بهیر روڼتیا په برخه کې د ملي پولیسو ونډه مهمه ده. یکی پلیس وظیفه خود انجام بده و وظیفه خود خوب انجام بده و در تامین امنیت انتخابات سهم بگیره اما مداخله در امور رأی مردم نداشته باشه بسیار یک وظیفه سنگین است.
له دې ټولو سره د ملي پولیسو یو شمېر تمویل کوونکو هیوادونو اساسي د ټاکنو د امنیت ټینګښت په برخه کې د پولیسو ونډه ارزښتناکه بولي او د ملي پولیسو په جوړښت کې د میرمنو پر ونډې د پولیسو ښځو د نه ځورونې او د کورنیو چارو وزارت په لوړو ردبندیو کې د ښځو د ګمارنې غوښتونکي شول. 2018-2019 په 2018 او 2019 کلونو کې به موږ په افغانستان کې د ټاکنو تر سره کېدو شاهدان اوسو چې باید په ټولیزه او د اعتماد وړ فضا کې تر سره شي. له همدې کبله موږ ډېری امنیت ته اړتیا لرو او دا روښانه ده چې افغان ملي پولیس په دې برخه کې جوړونکې ونډه لري. د کورنیو چارو وزارت تګلریز پلان کې وړاندوینه شوې چې افغان ملي پولیس به تر راتلونکي 10 کلونو یو د اعتماد وړ ځواب ویونکي او پر تنفیذ شوي قانون متمرکزه پولیس باندې بدل شي. پاتې خبرونه هم لرو خو وروسته له یوې لنډې دمې. بیا هم ښه راغلاست. د سولې د افغانستان د سولې د بهیر په ناسته کې په حکومت هڅه وکړي ترڅو د افغانستان د سولې د لارې د نقشې د پرمخ وړلو لپاره د همکاریو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په را روانه ناسته کې به د سولې په بهیر کې د ښځو په ونډې هم خبرې وشي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان استازي هم ټینګار لري چې په سیاسي او لویو هیوادونو پریکړې کې د ښځو ونډې دی له ننداریزې بڼې بهر شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د مخکې بیولو لپاره د سیمه ییزې راټولېدنې په برخه کې د افغان حکومت هڅې د کابل د سولې د لړۍ په ترسره کېدو سره حکومت هڅه کوي ترڅو د سولې د لړۍ د پرمختګ لپاره د سولې له نقشې څخه د سیمې هیوادونو ملاتړ راجلب کړي. اول اساسي هدف دغه دی چې د خپل افغانستان د منطقې او بین المللي همکارانو په مابین کې د سولې په باره کې یو اجماع ته سره ورسیږو. د افغانستان حکومت د سولې په باره کې یو نقشه یو لاره جوړه کړې ده. هغه د خپل همکارانو سره شریکه شوې ده او پر هغه باندې به بحث وشي. په همدې حال کې د سولې د سترې شورا مرستیال په دغې ناسته کې چې میرمنه او سولې په نوم جوړه شوې وایي د سولې په خبرو اترو کې د میرمنو لیدلوری تل په پام کې نه دی نیول شوی او څنډې ته شوی دی. درست است که نقش زنها در بخش مذاکره بسیار اساسی و نهایی قسم اساسی و مهم است. قسمی که آقای یاماماتو صحبت کردن نه تنها در بخش فارمال تاک بلکه در بخش انفارمال تاک هم نقش زنها مهم است. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی د حکومت له مشرانو غواړي ترڅو د سولې په لړۍ کې د میرمنو د ونډې په برخه کې لاس په کار شي. د سولې او امنیت په برخه کې د میرمنو ونډه زموږ لپاره کلیدي ده او ورته ارزښت ورکوو. میرمنې حق لري چې د تصمیم نیونو په بهیرونو کې رغنده رول ولري. د سولې خبرې اترې ښه فرصت دی چې د مخالفینو خپرونې له ستونزو سره مخ شي ترڅو د ښځو او نارینه‌و حق په یو شان ومني. د کابل ناسته چې تر راتلونکو 10 ورځو جوړېدونکې ده د نړۍ 25 هیوادونه به پکې ګډون وکړي چې په هغې کې به د افغانستان د سولې او امنیتي خطرونو په اړه 2 سندونه د افغان حکومت له لوري وړاندې شي. د هرات ښار د ټاپي پروژې د پرانستنې په پار د دې ولایت له ښاروالۍ لخوا سینګر شوی دی. د هرات د ښاروالۍ پازوال وایي چې اوس د ښار په 28 برخو کې کار په چټکۍ سره پر مخ روان دی او دوی هڅه لري ترڅو د ټاپي پروژې د پرانستنې تر مراسمو د هرات ښار صحرا بدله کړي. له تمه ده تر یوې اونۍ کمه موده کې د 4 هیوادونو د مشرانو په حضور په هرات کې د ټاپي پروژې عملي پیل شي. هرات به له دې څیرې سره د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو د مشرانو په حضور سره د دې پروژې د پرانستنې کوربوي. همزمان با نزدیک شدن افتتاح پروژه ټاپی در افغانستان که از هرات می‌گذرد، شاروالی این ولایت کمپاین کار و توسعه را برای تزیین و بهسازی شهر هرات راه‌اندازی کرده است. د هرات ښاروالۍ پازوال وایي اوس مهال د ښار په 28 برخو کې په چټکۍ سره کار روان دی او دوی هڅه لري په راتلونکي کال کې د هرات د ښار حالت د ښه کېدو لپاره بنسټیزه طرحه اجرا کړي. تاپی باعث شد کم سرعت بدم کاره
ما برای بهسازی چهارراهی‌های شهر هرات برای سال پیش رو، یعنی سال جاری مالی، برنامه بسیار خوبی داریم. چهارراهی‌ها را از این وضعیت میکشیم. این زامی که فعلا شما متوجه سرکه، اینا بیشتر به خاطر مدیریت غلط سرکه. فوکس بیشتر ما انداختیم سر از این پروژه ها که بتانیم انشاءالله تا افتتاح پروژه تاپی این پروژه های خود ما به اکمال برسانیم و پروژه های زیاد انکشافی دیگری هم ما داریم. د هرات اوسیدونکي د ټاپي پروژې پرانیستل د پراختیا لپاره نوې فرصت بولي او له حکومت څخه غواړي ترڅو د دې پروژې د اجرا کېدو په برخه کې او همداراز د کارګرو کسانو د جذب په څرنګوالي په سمه توګه عمل وکړي. در حقیقت همین کار و بازسازی و پیشرفت و ترقی یک کشور آهسته آهسته خود از او میتونه که اینمی آمار رو پایین بیاره. نشان میدن مثلا روحی دشمن، روحی و افرادی که نمیخوان کشور آباد شه، روحی از اونها رو ضعیف میسازه و ملت به اصطلاح جان بهتر میگیرن. از این جنگ و انفجار و انتحاری اینا ما خلاص شیم. هر وقتی که کشور ما وقتی که آباد میشه و کارگرا وقتی که کار میکنن مصروف کارن، هم میگیم و مصروف کارن، من خیلی خوشحال میشم که کشور ما در حال پیشرفته. با این همه باشندگان هرات ضمن استقبال از افتتاح چنین پروژه ها از شاروالی هرات میخواهند تا در تطبیق پروژه ها نیازمندی های مردم را مد نظر گرفته و طبق نیازمندی های مردم آن را راه اندازی نمایند. پدرام غازیزاده، تلویزیون آرزو، هرات. بهرني خبرونه به تاسو ته وروسته له لږ ځنډه وړاندې شي. اوس هم ستاسو پام اړومه بهرنیو خبرونو ته. په ایران کې د آسمان شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پایله کې شپږ تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د الوتکه نن سهار د مهرآباد له هوایي ډګر د 50 دقیقو الوتنې وروسته د اصفهان ښار د سمیروم سیمې په یاسموج کې د ناستې په موخه د رادار له سیمې بهر او نسکوره شوې ده. د ځینو ګزارشونو پر بنسټ د الوتکه له یوه غره سره د ټکر وروسته نسکوره شوې ده. د الوتکه چې ITR 2 اویا ډوله وه، شپږ سپرلي او 4 خدمې لرلې چې ټولو په دې پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آسمان هوایي شرکت اعلان کړی دی چې د الوتکه د 25 کلونو را په دې خوا د دې شرکت په واک کې وه. بشار اسد د سوریې د حل لارې یوه برخه ده. د روسي سناتور اکسیپوشکوف چې نن د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې وینا کوله، ویل چې اسد په سوریې کې یوازینی قانون او مشروع سیاسي صحرا ده. هغه وویل چې د سوریې حالت باید د یوه متحده هیواد په توګه وساتل شي او مسکو په دې برخه کې هیڅ مخالفت نه لري. د روسي ډیپلوماټ وایي چې بشار اسد د یوه پوځ خاوند دی او د روسیې ونډه یوازې ابزاري ده ترڅو د داعش لخوا د دمشق د نیول کېدو مخنیوی وکړي. ښاغلي پوشکوف د برجام د هوکړې اړوند وویل چې په اوسني حالت کې باید ټولې خواوې د برجام د هوکړې اړوند مسؤلانه ګام اوچت کړي. په ایتوپیا کې 6 میاشتې بیړنی حالت اعلان شو. د دې هیواد د دفاع وزیر له ناکراریو سره د مبارزې له کبله د افریقا په دویم نفوس لرونکي هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. په ایتوپیا کې بیړنی حالت یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د دې هیواد لومړی وزیر په ناڅاپي له دندې لاس په سر شو. دا د ایتوپیا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو لومړی وزیر له واکه لاس په سر کېږي او د دې استعفا په لړ کې د دې هیواد په ځینو برخو کې تاوتریخوالی پیل شوی او د ادیس ابابا چې چارواکو د هر ډول تحریک کوونکو لاریونونو او لیکنو د خپراوي د منع کېدو اعلان کړی دی. دا د دې مهال خبرونه تر بیا مو الله پامان، خو په پای کې هم ستاسو پام اړومه د هوا د حالاتو وړاندوینې ته. د آرزو نورې خپرونې مه هېروئ او ورسره ملتیا وکړئ. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15.3، مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 18.9، هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15.10، جلال آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 20.8، بامیان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 7.-1،
کندوز نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 9. کندهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14. غزنی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه -1. میمنه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 4. د بدخشان فیض آباد ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. اسلام آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10. نوی دهلی لمرین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10. تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4. دوشنبه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 10. تهران نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. دوبای لمرین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 20. استانبول ورځ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 6. مسکو واوره د تودوخې لوړه درجه -2 ټیټه -8. بیجینګ ورښت د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 6. او په پای کې به هم په اشخابات کې هوا نیمه ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4 اټکل شوې ده.